آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. حدیث الرمى سفارہ کی دا سورہ آل عمران دا 118 یوسل اتلسم نمبر آیت المبارکہ. حدیث الرمى سفارہ کی دا سورہ آل عمران دا یوسل اتلسم نمبر آیت دی. دی آیاتونو کی د امت مسلمه د مسلمانانو چې کوم اجتماعي ژوند دی د هغې د تربیت لپاره مختلف قوانین ذکر کول، یعنې تربیت الله تعالی لهذه الامه المسلمه. الله د دې اخرني امت مسلمه د تربیت لپاره مختلف قوانین ذکر کول. څه قوانین هغه دي چې هغه داسې انفرادي او شخصي دي، او څه قوانین هغه دي چې هغه اجتماعي دي او دغه رنګې سیاسي او ملکي دي. هغه زمانه کې د مسلمانانو په مدینه کې نوې نوې اسلامي ریاست او دارنګې یو اسلامي منظمه او خلافت جوړ شو. هغې ته ډېرې خطرې متوجه وې، څه اندروني دشمنان او څه بیروني، څه منافقانو د دغه اسلامي سیاست او خلافت د هغې خپې اوالی او هغې غورځوو د منځ نه ختموو، او دارنګې یهودو نصارو مشرکین او چې کوم کافر هغې په دې باندې اثره نه کوله، خو په څه طریقه چې به وسه کېدله نو مسلمانانو ملک او د هغې هغه نظام هغې خرابو. نو الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې یو قانون ذکر کړی، النهي عن اتخاذ البطانه عن غیر اهل الایمان. الله وایي مسلمانانو تاسو په خپل ملک کې، په خپل مملکت کې او دارنګې په خپل اسلامي ریاست کې د مسلمانانو مؤمنان نه علاوه چې کوم غیر مسلم دي، یهود، نصارا، کافر، مشرکان، هندوان، هغې په رازدارانه دوستۍ باندې مه نیسئ، هغې ته سرکاري عهدې، څوکۍ او دارنګې سرکاري حکومتي عهدې مه حواله کوئ. که نه ګورئ ملک ته به هم خطره به وي، ملک ته به هم نقصان رسېږي. یعنې داسې تعبیر هم ته کولی شي چې النهي عن اکتشاف الاسرار للکافرین. ای مسلمانانو، ای حکمرانانو، کافرانو ته به خپل رازونه نه اوټ کوئ. خپل ملک، د خپل ملک چې کوم رازونه دي، فوج او مالیات او ستاسو د دفاع چې څومره نظام دی، دا به ګوره غیر مسلمو ته به نه ښکاره کوئ. د دې آیاتونو د شان نزول په باره کې ابن جریر او دارنګې ابن کثیر او ابو حاتم او داسې نورو مفسرینو د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قول نقل کړی، وایي د مسلمانانو په مدینه کې د یهودو سره د اهل کتابو سره په شریکه باندې جوار او ګاونډیتوب یو محله وه، یو مدینه وه، نو په یو خوان حزبي شریک اوسېدل. نو د دې ګاونډیتوب د وجې نه دا یو خطره وه چې هسې نه مسلمانان د خپل ښه ګمان په وجه باندې د یهودو ته خپل رازونه ښکاره نه کړي. او دارنګې په زمانه د جاهلیت کې د اسلام د راتګ نه مخکې د دې مسلمانانو د مدینې والو د اهل کتابو د یهودو سره په یو جاهلیت په دور او زمانه کې د یو تعلق او د معاملې په وجه باندې دا خطره کېدلی شوه چې هسې نه مسلمانان په هغې باندې ښه ګمان ولیکي او هغې ته خپل رازونه ښکاره نه کړي، د زړه خبرې چې د هغې په وجه باندې دا خطره کېدلی شوه چې دا یهود چې دا خو د نیستونې ماران دي، دې مسلمانانو ته به ضرر او تکلیف ورکړي. دارنګې دا آیاتونه د منافقانو په باره کې هم راغلي چې وروسته د دې صفات یې ذکر کړي چې دا داسې ظالمان دي چې د مؤمنانو په ترقۍ او خوشحالۍ او سوکالۍ باندې خفه کېږي او غوسه کېږي. چې مسلمانانو ته لږ غوندې خوشحالي او ترقي راځي، نو دوی د ډېرې غوسې او د ډېر حسد او کینې د وجې نه د خپلو ګوتو په سرونو باندې شکونه لګوي. صحیح خبره دا ده چې دا د ټولو کافرو په باره کې دا قول دی چې ګورې د ځان نه علاوه به دوی په دوستانه باندې به نه نیسئ. عمر زمو چې دی نو چا ورته وویلې چې په حیرا علاقه کې یو نصراني دی او کاتب دی، انګریز دی او ډېر ښه کتابت کولی شي او ډېر ماهره دی، ډېر پوهه دی، نو دا ولې ته ځان دپاره مشیر او وزیر نه نیسي؟ ځان دپاره مشیر جوړ کړه، حساب کتاب به دله ښه کوي. هغه ویل دې مطلب خو دا دی چې زه به د قرآن کریم د دې آیت نه خلاف وکړم چې ایها الذین آمنوا لا تتخذوا، ای ایمان والو مه نیسئ تاسو بطانة من دونکم، د ځان نه علاوه نور خلک په دوستانه باندې. نو امام راضي وایي ته وګوره عمر بن هو د دې آیت نه چې کوم دی نو هغه استدلال کړی عمر بن هو په خپل دور خلافت کې ابو موسی
اشعری رضی الله عنه چې دنو د کوفی او د بصری والی جوړ کړو نو په دې کې د عمر بن هود هغه علاقه سره د سر او دورې کوله نو د بصری او د کوفی ټول ریکارډ مخه تکي خودو نو عمر بن هود هغه کته نو ډېر مزیدار لیکل شو او ډېر خسته حساب کتاب شو نو عمر بن هود چې لکه دا ډېر مزیدار لیکل شو دا ډېر خسته جان شپړتال کړی دی ډېر حساب کتاب یې کړی ولې دا کاتب تاسو مله وګورئ جمعه کې د حساب کتاب کوو د بصری په مین مسجد کې ناست یو په دې کې ابو موسی اشعری ولې چې دا د بصری او د کوفی والی او گورنر او امیر المؤمنین چې هغه د جمعه ته نشي راتللی ولې نشي راتللی ځکه دا نصراني دی مسلمان نه دی عمر بن هود غصه شو ویلې وهل اتخذت حنیفا مسلما تاسو چې کوم د ځان لپاره یو مشیر او ځان لپاره یو وزیر هغه د نصراني او انګریز دی جوړ کړی دی یو موحد مسلمان چې دی هغه د ولې د ځان مشیر او وزیر نه جوړو هغه دی ویل چې د بصری ټول نظام او پروګرام په دې باندې روان دی سړی ډېر تکړه دی هغه ویل کدا ټول ملک ورانی کې ملره کا سړی ختم کړ دې نه د په ځای باندې مسلمان چې دی هغه مشیر او وزیر ولګوا او بیا عمر بن هود لا اکرمهم اذا اهانهم الله ولا اعزهم اذا اضلهم الله ولا اذنيهم اذا ابعدهم الله زبر یو کافر څنګه اکرام وکم چې الله هغه سپکړی دی او دغه رنګ زبر یو کافر څنګه څنګه نږدې کوم چې هغه الله لري کړی دی او دغه رنګ زبر یو کافر چې دینو دا هغه څنګه عزت کوم کړی چې هغه الله سپکړی دی وجنه عمر بن هود پابندي لګولې و او يهودو باندې چې تاسو به د مسلمانانو په ملک کې په علاقه کې په مدینه کې چې کوم د آبادی بم جوړوي څنګه آبادی باندې جوړوي چې تاسو غټه پلاسي جوړه کړئ چې به مسلمان ګوري او هغه څه پسېږي زموږ په دې زمانه کې خو بس خان نه پرسان دې پټ نه کیږي دا مسلمانانو په محلو په کوڅه کې بل څه قیدانی براشي يهودي براشي نصراني براشي انګريز او سیک براشي او کلاري ته به کوم دغه مسلمانانو په دې جمع په غوڼ کې به هغه ځان له کورم جوړ کی دکان به مونږي او دغه رنګ هغه به دغه په منځ کې به او ډیر د مسلمانانو عقیده دغه نظریه څخه خراب کیږي هغه جن عمر دومره پابندي لګول چې تاسو به کوم دي څنګه آبادی به جوړوي تاسو به په مدینه کې د مسلمانانو په آبادی کې بدن نه اوسېږي بهر به اوسېږي تر دې پورې عمر درو ته ویل چې تاسو به د مسلمانانو په شان کې ډریس او لباس به نه چوي اول تاسو به یو بل نه خین هغه ته بدیل کې پړیا چولو ځکه چې دا غلامان دي د الله نه تخته کړی د الله د غلامۍ نه وتلی دي نو الله رب العالمین د مخلوق په آبادی او غلامۍ کې ورکړي دا خبره یاد ساته چې الله د غلامۍ نه وتښتي والله به د مخلوق په غلامۍ کې براګي چرته خبر ته په سجده باندې پروتي چرته تور کپڑا باندې بستا یقیني په سپېک او په چپړو په کنجک او په تعویذ د بسیږي حربو من الرق الذي خلقوا له وبلوغ الرق النفس والشيطان الله ولو انسانانو يهود او نصارا او ما د غلامۍ نه وتښتي خو زه د مخلوق په غلامۍ کې بمراګي کم نو عمر زنو چې نه هغه د دې کې مهار اچولې وو تاسو به دې کې نه اچوي د دې لپاره چې په معاشره کې تاسو د مسلمانانو په لګيږي ناغي ول چې زه عمره هغه موږ ته کوم د سپکو کتل موږ ته دا د سپکوالي په تور باندې موږ دې مړی ته واچو او موږ به دې له عزت ورکو چې ته به حیران شي روزه زمانه کې دا ټای دې به جوړ کړل اوس مسلمانانو په ملکونو کې داغي په ماشومانو ته په سکولونو کې دا ټای څومره په فخر باندې چولې کېږي او مسلمانانو څومره د تهذیب او د ترقۍ او سمبول او علامه ګڼي د دې تاسو وګوره يهود نه سوارو چې نه څنګه کناشنا کارونه وکړل خالد بن ولید چې د شام گورنر هغه د کنه یو نصراني چې هغه خپل کاته جوړ کړو عمر جنو د دین امانه کړو د الله رب العالمین دا علت خو دلې الله د کافرو سره د ذاتی دښمنی ورانه د خدا د ظالمان دي چې د شیطانانو ورونه دي دا انټیم کې د مسلمانانو فساد او مسلمانانو ته تکلیف رسول او د رنګ داغي چې کوم دی بلوای وکړل او داغي په شر او په تکلیف کې واقع کول دي ځکه الله سبحانه و تعالی لا یعلونکم خبالا دی پتا سو باندې د فساد چې کوم دی اثر نه کوي دا چې کله مکمل او شي نو بس مسلمانانو له تکلیف ورکړي دغه د خبر لپاره په دې آیت کې ویل خبر ډېر معنی دي یو دا د فساد په العقل اساس عقل خرابوي د څه کوم د نشور سيزونه لروباسي د څه دوز او دوايانې او دغه رنګ د څه کوم د قسم سيزونه میټیریل او مواد چې سره د مسلمانانو ځین چې کوم دغه خرابيږي د مشرانو ته پته ده د نن له زمانه وړاندې خلکو دومره معذور ماشومان باندې پیدا کېدل اوس غالبا تاسو ګورئ ارب دیم کور کې یو ماشوم چې هغه معذور یا خفقه کوي یا لاس کوي ډېر د خلکو زر راځي ځواني چې نو دا ډېر به
سپینېږي، بدنونه ډېر کمزوري شو، د زنانو چې کوم د بلوغ هغه زر راځي، جینکۍ ډېرې پیدا کېږي په نسبت د هلکانو باندې. یقینو که د دې وجه هم دا ده چې دا یهود نصارا چې دي دا د مسلمانانو ته داسې دوایانې، داسې خوراکي مواد او داسې څیزونه ورکوي چې د هغې د وجې نه مسلمانان هغه خرابېږي. دا خبرې موږ د ځان نه نه کوو، قسم پلن هم تشدد دی، او دا د رب العالمین خبرې دي، د خالق تعبیر دی، د الله کلام دی، الله داسې ویلي دي. که یو سړی د دې باوجود په یهودو نصارو په انګریزانو باندې ښه ګمان کوي چې نه مړه دا موږ له ښه شی راکوي او زموږ خیرخوا دي، نو دا د قرآن مخالفت کوي، دا په الله باندې بې بدګمانه دی. الله وایي دا ګوره ستاسو خیرخوا نه شي کېدلی، همیشه دپاره دا به ستاسو دښمنان به وي. دلته چې بعضې بشري دوستۍ په نوم باندې کارونه به هم دله کوي، هسپتالونو، روډونو، سړکونه به هم دله جوړي، بعضې مؤسسې چې کوم دی او دغه رنګې صلاحتې به جوړوي، لیکن بنیادي طور باندې دا ستاسو دښمنان دي. دوی همیشه دپاره چې کوم دی دا کوشش کوي ستاسو تکلیف درکړي. نو دې وجې نه الله سبحانه وتعالی ځکه د دې نه منع کړی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ستاسو د ایمان تقاضا دا ده تاسو به هله په دعوه د ایمان کې رښتینې ثابېږئ. لا تتخذوا بطانة من دونکم منیسئ تاسو دا کافر په رازدانه دوستانه باندې ما سوا ستاسو نه من دونکم من غیر اهل ایمان. بطانه چې دی نو پټ جانب ته ویلې کېږي. بطانه اصل کې هغه انترکۍ او جاکټ ته وایي چې خلک یې د دې کمیس نه لاندې اچي. عربۍ کې داسې معنا ده الثوب الباطن الذي یلي الجسد، هغه جامه چې هغه د دې بدن ته لګېدلې، دغه جامه دغه واسکټ او دغه انترکۍ او لاندې د بني چې تا اچولي هغه ته ستا د بدن هره حصه معلوموي، ستا د بدن او د هغې په مابین کې ستر او پرده نه وي. نو دغه رنګې دې کافرو ته د خېټې د راز خبرې مه کوئ. تاسو ګورئ کله ناکله یو سړی د چا سره دوستانه وي، هغه سړی دوکهباز وي، هغه 2 نمبر سړی دې ورته د راز خبرې وکړي، هغه یو 100 کسانو ته کړي، دې سړی پریشان شي دا مې ورته ولې ویلې. الله سبحانه وتعالی وایي کافرو سره داسې دوستانې مه کوئ. سبا قیامت کې به بیا خفه یې، قیامت کې به دا ارمانونه کوي چې الیسني لم اتخذ فلانا خلیلا، هغې ارمان دی چې دا پلانې مې په دوستانه باندې نه وی نیولې. المرء علی دین خلیله، د سړی چې د خپل ملګري په دین باندې حسابېږي. حسن بصري ویلي دي که چېرته لو ان من مضى من بعضهم که بعضې سلفو کې کوم خلک تېر شوي دي نشر اليوم که هغه را ژوندي شي حتی یعاین خیارکم اليوم، که دا ننني مسلمانان وویني او د دوی د دې کافرو د یهودو سره ناسته پاسته او د هغې په شانتې لباس، خوی بوی، صورت او سیرت، هغې به دا ګمان کړي چې لکه دا خو مسلمانان نه دي، دا خو آخرت نه مني. ستاسو خیال دی چې نن زمانه کې یو صحابي را ژوندی شو او هغه چې هغه ته د مخامخ یو یهودي یو انګریز نوجوان یو مسلمان ودرو، هغه پکې ځم فرق ونه کړی شي چې دا خو دواړه یو شان کې معلومېږي. زمونږ لباس او زمونږ جامې ته ګوره، زمونږ شکل ته ګوره، ګیرې هم خرولي، دغه رنګې ایستم چې دی هغه هم د انګریزانو په شانتې اړولي. داسې مسلمان به څنګه د پیغمبر د سفارش ته امید وکړي؟ دا به څنګه وي چې مطلب زه عاشق رسول یم او زه چې کوم دی د ختم نبوت باندې ایمان لرم. اگر که دا خبره لږه سخته خو سنجیده ده، نو عزتمندو تاسو دې په باره کې لږ فکر وکړئ. سړی د خپل لباسه پېژندلی کېږي. اوس چې په دې مدار او ایرپورټ باندې یو انګریز را داخل شو امریکانې، والله ته چې د هغه ډرس او لباس ته وګورې فوراً به پېژنې چې هلکه دا د کوم ملک سره تعلق ساتي. نو څنګه د یو مسلمان په کار چې یو لباس وي، یو صورت او سیرت وي چې هغه د سنتو طریقو مطابق جوړ وي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ستاسو د ایمان تقاضا ده لا تتخذوا بطانة منیسئ تاسو په رازدارانه دوستانه باندې من دونکم ما سوا ستاسو نه لا یعلونکم دې خو ګورې کمې او کوتاهي نه کوي خبالا ستاسو د فساد په باره کې هم. دې ظالمانو شپه ورځ به دا پلینینګونه منصوبې دي چې تاسو د تکلیف او نقصان در ورسوي هم. ودو ما عنتم او دې خوښوي ستاسو په تکلیف کې اچول. عنت اصل کې په عربۍ کې دې ته ویل کېږي چې د یو سړي لاس یا خوا یا هډوکې مات شي او هغه یو ځل چې کوم دی جوړ شي چې بیا ایکسرې وباسي هغه کوږ جوړ شوي، نو ډاکټر راشي دوباره یې بیا مات کړو. نو دغه ډېر سخته درد او تکلیف کوي. نو دلته قرآن داسې تعبیر کړی چې د دې به ستاسو په باره کې دا سوچ دی څومره چې تاسو تکلیف درکړي او تاسو په مشکل کې واقع کړي. دې وجه نه د کافر نه هېڅ قسمه د خیر تمه مه ساته، د یهودو نصارو د انګریزانو نه. قد بدت البغضاء یقینا ښه ښکاره شوی دی دا بغض او دا حسد او کینه من افواههم د خولو د دوی نه. کله ناکله دا خبرې د دوی د خولو نه راوځي وما تخفي صدورهم اکبر، او هغه چې پټ ساتي د دوی سینې هغه ډېرې لوی دي په دښمنۍ کې. دا کومې چې په خولې باندې خبرې کوي دا خو ډېرې کمې دي، د دې په زړونو کې د دې په سینو کې چې ستاسو په خلاف باندې کوم د ضرر او د دښمنۍ خبرې د ډېرې غټې دي. قد بینا لکم الآیات، قسم دی یقینا موږ ښکاره کړي تاسو ته هغه نښې نښانې د دښمنۍ د دي. الله وایي ما ته دښمن په ګوته کو
مقصد دا دی چې اعرف عدوکم واحذر عدوکم یا مسلمانه خپل دشمنو پیژنه ویښه زندګي تېروه خالق موږ ته خپل دشمن په ګوته کړی موږ یې لکه مسلمان سره ورانه کوو د هغه سره دښمني کوو تربور ته مسلمان ته ډېر تکړه یو د کافر سره هم چېرته داسې غیرت نه وکړو چې راسه هلکه هغه په خلاف باندې د خپل شکل اسلامي جوړوم هلکه د خپل معاملات به اسلامي کوم کافر دروغ وي زه بیا نه یم هلکه کافر زنا کوي زه بیا نه کوم هلکه کافر چې کوم دی هغه بېحایي کوي زه بیا نه کوم هلکه کافر چې دی هغه غش او ملاوټ کوي زه بیا نه کوم راځئ داسې طریقه کوو که د کافر په خلاف باندې چېرته ونه کړي خو چې مسلمان ضرور شي د هغه سره د وړ په خبره د لور او خور ته د میراث او دغه رنګې لږ غوندې خبره راشي نو په هغې کې بیا صبر نه کوي ان کنتم تعقلون که چېرې تاسو عقل لرئ په دې خبرو باندې یقین وکړئ د دې داسې مثال دی لکه چې یو مشر یا مور او پلار بچی ته نصیحت کوي بیا وګوره بچی تا ته ما داسې خبرې وکړې که تا کې لږ غوندې عقل او زما بچې نو زما به دې خبره باندې یقین وکړي الله که زما بندګان یې واقعي په رښتیا کلمه ویلې او رښتیا دعوېدار د ایمان په دې خبرو یقین ولرئ او دې په باره کې سنجیده شئ الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو سره په دې کتاب باندې د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې موږ تاسو ته د خپل دین صحیح بصیرت پوهه او فهم را نصیب کړي الله رب العالمین دې موږ تاسو خاتمه په ایمان باندې کړي په دې ناسته مجمع کې چې د چا څه قسمه شرعي حاجتونه رب العالمین د خپل غیبي خزانو یې پوره کوي الله دا خلک دې اکثر تجارتونه کاروبارونه دوکانونه دي رب العالمین د دې په دې تجارت او کاروبارونو کې خیر او برکت واچوه رب العالمین دا کوم آفتونه او کوم آسماني عذابونه چې په موږ باندې شروع دي رب العالمین دا په عافیت باندې بدل کړه رب العالمین دا په خپل مهرباني او عافیت باندې خاتمه او ایمان باندې کو صلی الله